زمون خبرې ګره ټولې دې وخت کې اوبه وړي دي. زمون کلي کې یو مولانا صاحب د زمیندار په قبر تقریر کول، نو زمیندار متعلق وہی کہ اے میت جڑی آئی نا، اے مردہ نماز روزہ نہیں آیا، اور جب گوپی راند آیا تو پہلا گوپی منو راند آیا، امید ہے کہ خدا نے اس میں بخشا من روزہ ہے نوا گوپیان بے چو کرو ڈمبے گوپی بے مالا روڑو نو امید دے کہ خدا بخش من نمن عزیزان اداسی زمہ جوشی نزت آستا یو لشل منٹو کے اگر خاکہ بیانوں میں چھ خسر ہے اگر چوک دے چھ کم دا خدا ہے تو قرآن په معیار باندې برابر وي، دغه ته به خسړی وایي، دغه نه پاخوا به خسړی ساتي. الف لام میم، الف لام میم کې تاسو وګورئ درې حرف، الف ته لام دې میم. علما وایي چې الف د اول نه راغستی شوی، ځکه چې د اول په اول کې الف، لام د لازم نه راغستی شوی، ځکه چې د لازم په ابتدا کې لام، او میم د مومن نه راغستی شوی، نو د مومن په اول کې میم. دا الف لام میم دا معنا، الف معنا اول، لام مانا لازم، میم مانا مومن. مانا دا شو چې اول لازم د مومن د پاره، الف لام میم اول لازم د مومن د پاره څه شه ده؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا قران دی چې پچا کې هیڅ شک نشته. اول لازم اوس د دې کتاب کار څه ده؟ هدى للمتقین، خلق ته سملار خي. د دې کتاب کار څه ده؟ خلق ته سملار، د خراب لارې نه منې کوي. متقی چاته وایي؟ متقی مانا پرهیزګار، خسره. قرآن د متقی په خپل تفسیر کوي، په خپل الذین یؤمنون بالغیب. خسره هغه چاته وایي چې داغه ایمان په غیب باندې. غیب څه معنا؟ الله لیدل نه دی، خدای ایمان دی چې الله بیا به د الله په وحدانیت باندې ذات دلایل بیا دي چې الله یو مني او د الله د یووالي دلیل در سره نو د ایمان ناقص دی. تاسو سره وایي چې خدای یو دی، نو داغه په یووالي باندې ماته دلیل وایي، او تا ته داغه په یووالي دلیل نه درځي مامانو خپکیږه ما دا ایمان دی ناقص. زمونږ د ملک او دا مدرسه ده پکې طالبان چې ګوره څوک به د سوراتي، څوک به د دیری، څوک به د باجوړي، څوک به د کابلی، څوک به د انګای، څوک به د بنګای، الکه د تاریخ جبه پکې څوک شته نه. دا بډاګان نه سپینګری دا هم کچرتا جمعات له څوک راشي چې خلک کینې یو سات سره دین خبره ووري، دا بډاګانم کېړو لټاک ورکیو باروس الکه څه کې څه دیوزه وای دا اوسګار دي. نو تال ته څخره چلے دا زاړه دي، دا زاړه په خوا به چې د شپېتو شو، ابه د جرګو شو، ابه د جمعات شو، ابه د خلکو د فیصلو شو، اوس چې د شپېتو شي د وشتو په جمعات کې بناستي چې مولا به تنګي، طالب به تنګي، توخیږي به بد حال به جوړ کړي، کور کې به نه خزه پری دي نه به ګور پری دي، نو مولا د غاړې ورمي. زما جمعات کې یو به دغه لکه سم کې نه سړی توپ زدکا، کله به موږ دیو کو کو کله به لړ دیو کو په څه نه قهر چې دا زړه را لدی خپل لراوس. اخر مې د خپل د سر نه ویل جمعه د کړکې نه داسې بار وګورم، بس بیا ورته مړم شو خدای دې وبخښي، خو بیا را نه گئی جمعه علت اخلاص په دې کار مونږ د څه مونږ لاندې شو پرتګي چپني شو پرتګي شو دا تاسو کا بډاو نه کو چې یاره استاد نن خو دې ډېر آیاتونه کړي منځ کې وی چې دې مطلب څه دی. مطلب اوس اعلان شو چاله کې گورنر چټا را لګلې دا وو مرلې زمکا ورکې داسې بلې ونی ګرځي چې چټا چاله راغلی دا چاله راغلی چې پاوکا لکه پکې څه لیکلي او څنګه طریقه دی کوي په تاسو سورله سوا کال اوس یو چټا راغلی دا د اسمان نه راغلی او جناب محمد رسول الله تقسیم کړي او پاغي کې لیکلي دي چې یو ادنا جنتی بچي، ادنا امور مړ پلار مړ جنتی بچي وي داغه په جنت کې دومره لوی ایریای چې سل کاله ده په اس ګرځي نو د خپل ملک حدود به معلوم نکړي. سورلس سوا کالو او ستا په دې ملک به هیڅ فیهما عینان تجریان نهرونه به حور مقصورات فی الخیام، خزی به داسې خزی به چې د کومې ورځې نه خدای پیدا کړي نو د بل چا نظر به نه لیدلي. نوکران خادمان اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، چې ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو ملغلرو نه تار ویستی دی، یو د بل د پاسه ټپکاوي لګي. غلامان د جنت به داسې تاسو خیال راغی. ناس به څنګه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، تکیا به دیوالی د شنو رقمو په فرشونو باندې وجنى الجنتين دان، داسې به دې ډډه والی وای به زه کیله سپینه کړې خورم خو دا ونه دې مال راوړي زما دې خپلېله ناونه به سپینه کې استاد خپلېله ده. داسې څوارلس سوه کالو شو دا چټۍ راغلې ده، چا پړاو نه کړه.
خپه نشئ. که تاسو دا خیال کړئ د تاویج بل خلکو چې دا جوړ مرشي او د دې جماعت امام یا مولانا لقمان یا مولانا عثمان صاحب چې جنازه وکړه دا لوی مشهور ملاو دې چې جوړ جنازه وکړه د باندې جنت ته چې مشهور ملا جنازه وکړي سره د مشهور دوزخ ته مشهور دوزخ ته بزکه چې ستا خیال کې دار راغی چې جوړ دا مشهور ملا سره د جنت ټیکټ ته سره نه لیږي نو کور د پلار او د نیکم مران دی. تاسو خیال راغی عزیزانو بیا ستا دا خیال دی چې پادیرا چرته له 100 روپے تقسیم کی جوړ سره په دغه جنت ته یا زمون ملک غنم او مالګي یو سی چرته جمعه دیروتا داومی شي په دغه جوړ سره جنت خار کې دا رواج دی حلوا او روټه ادری ته یو سی او ماشومان باندې تقسیم کی جوړ په دغه سره جنت نه جنت ته په څه الذين يؤمنون بالغيب چې ایمان بالغیب لري الله دې لیدل نه ده او داغه په توحید دلایل در سره دي چې خصم ستا جواب نشي. لکه سره راغه ماته وي یاره مولانا صاحب د ادم رلوی لنټر د اسمان خدای پاک چولې ده چې د دې عمل بس شو لنټر چې واچو خو شګید باجری بورا ته خاور مور دا خو ته پاتې شي کنه نادر په کلنکارای مانه تاسو کو وجې دې هغه عمل بس شو. دا پاکستان کې دوه قسمه خلک یو دا پخوانی شریف خلک یو دا اوس خسکی مالدار شوی یا د سیاسي پارټو د لاسه څوک کمیونست دي څوک سوشلیست دي څوک سپقه راخته دي څوک سپقه راخته دي دا د رنګ انټر چاچله و مرانه نه دې عمل بس شو من دې عمل با ولا عمل تړون دي کې بینای ول بینای ما دا غرو عمل بلا خارشي دا دې انټر عمل بلا سیمټ پکې وګوره پاتې شي دي سیمټ ستا شګي پکې ستا باګرای ستا چې څومره انټر نه دي دمره عمل باندې پاتې شي او والله اوس پوښ نو تاسو د مليان صاحبان چې طالبان سبق وایي خو یو علم سره بل لسمنه عقلن پیدا کوي. کله زمانه کې راخته کی چرګان دغان نه جوړوي چې وخت باندې وایي ستک به دي ګوسی خوري ځان د مغربه بل د مغربه عقل به پیدا کوي دنیا به په عقل وایي. بعض وخت کې نقلي دلایل باندې بکار نه کیږي عقلي دلیل نه بکار لکه ځل کې زمونږ ځکه زیارت ته سید حسن پیر ورته د خلکو کې خو زیارت پرستی ډیره زیاته ده لکه تاسو په بو کې وګورئ د اتوار پورس او چې بیانې د اتواري دا خزه وګوره هغه ورځ موټر خراب شو نو ما ورا شهر زیارت وکړه چې په دې زیارت لار روان شوم بازار دی داسم بازار دی خزه پکې روان دي ولکان په ناس دي واخلا خوره واخلا واه واه چې تر زیارت رسیدم نو خاص سوچ مې ورته واخلا خوره واخلا شیخ مخکې له شیخ نه ورپسې دی چې راځي کو ځانه فسار ده پکې واقع ټوندې دي زیارت نه وبراوړي دې د پاره به عقل پکاري. دیکھو ګورئ قران وګورئ کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت ولی په ټول ماضیاو کې ځکه چې تاسو کار داده چې خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د ښه کارونو به ورته تلقین کوي. تاسو کار ده ته پیدا دی نه چې ته په یو ګټ کې کېنه او ځان لا الله کوا او بار د ملک د کفر اډې جوړي وي. ستا کار بدای چې چرته درته پته ولګي چې دلته د دې دینه اډه جوړه ده نو اول جهاد او بسم الله به پتوي. تاسو خیال راغی مولا به مخ کی پیر به مخ کی شیخ به مخ کی اجي صاحب به مخ کی اجي جماعت لراشي مصالحه توګه چولیو د قالین په مصالحه ودرېږي امام غریب چې پاسخه پوزي باندې ولاړ اجي مزگزار نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے ویدا منزنہ دستاویرو کی او دارو جی دی ډېر پتا باندې اجاړي حلال حرام دی تمیز نه کی تھی روزہ کی کرو ہوئے چې د حلال او حرام تمیز در کې نشتا روزه به څنګه کی. تاسو خیال نه امام په اعلی ځای به ولاړ تب په ادنا ځای ولاړ امام به په اعلی ځای ناشتي تب په ادنا ځای نه دا به وخت استا په ځل کې د امام زما ديزانو یؤمنون بالغیب الله دې لیدل نه دی ایمان دې پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نه دی او ایمان دې پیرو خو پر رسول الله باندې څنګه ایمانی داسې ایمان بدی لکه د وایسه قرنی ایمان چې وایسه قرنی په غره کې اوسېدو ګډه او چیلای ساتلې چا ورته وی چې داسې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی محمد نامه ده صلی الله علیه وسلم
هلته نه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. څنګه سړی دی؟ داسې سړی دی چې نه نور مقابله کولی شي او نه سپوږمۍ مقابله. راځه چې ور دې ولو هغه ورځم ځکه نه چې په عشق کې یو فراق وي او یو وصال وي. معشوقې سره چې یو ځای شوي عشق ختم شي، او چې جدای دي نو عشق ژوندی وي. اوس په دې خبرو تاسو نه پوهېږئ ماما، مونږ هم پرې نه پوهېږو تاسو عشق څه کړی او په عشق څه پوهېږئ. مونږ روټي خلاص خلک یو، عموما مړو په قبر کې ورته ملایکو وایي من ربک، هغه ورته وایي جوکه ولې څه رب کې یو قپ مړی به نه چېرته وږی یم. مونږ په دې خبرو څه پوهېږو. خیال دې راغی؟ دا درد خو د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا عاشقانه درد وي. تاسو خیال راغی؟ نو ویسې قرني یې زم نه، خو بس زما په ایمان وایي ورده چې اته په چامې د هغه په احد کې جنګ و، غاښ مبارک شهید شو. انبورو راواغسته او غاښ یې خپل وویست، یو یې وویست. هسې نه چې د هغه دا غاښ نه دای نو بل یې وویست، هسې نه چې دا نه دای نو دا یې وویست. زړه ورته وایي چې ټول وباسه، هغه د هغه مات به په خپله پکې راشي، پته نه لګي چې د هغه کوم غاښ شهید شوی. ټول غاښ حضور علیه السلام چې وفات کېده حضرت عمر ته وی چې زما د مرګ نه وروسته زما د عبابه یو څه په دې غره کې ویسې قرني اوسېږي، هغه له به ورکړي. حضرت عمر چې د وفات نه وروسته عبال ته یوړه، ویسې قرني ته وی ستا څه عمل دی چې پیغمبر په داسې وخت کې تا دپاره وصیت کړی؟ ویل نور عمل مې نشته، خو د دې ځای نه مې په ایمان راوړو او دا مې واورېدو چې غاښ یې چې دا خوله مې وګوره ټول غاښونه مې ویسته چې زما د معشوقې یو غاښ نه چې زما یو هم نه. یؤمنون بالغیب دا معنا چې ایمان به دې په داسې وي لکه د ویسې قرني ایمان چې ویقیمون الصلاة. بل صفت د ښه سړي دا دی چې لمونځ به کوي. عقلي نظام دې خراب و نو زمونږ هلته زیارت ته ځال ته کله کله ځم، چرسیان هلته ډېر زیات. ته ملا یې نو ته به دا نه وایه چې دا چرسیان دي زه نه ورنږدې کېږم. چرسیان نه سورو کافرو په منځ کې به هم کښېنې نو هله به کار کېږي. ما په خبره پوهېږئ؟ سره کافر چې که نه ته به په منځ کې کښېنې، سال دی جوړ یې تکړه یې روغ غوندې به دا خپل میشن ورته بیان کړه. سره کار نه چې دا چندې کړي لپټه دې په ځان اچولې چې پلیت دی زه د مخ نه ګورم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین داسې نه و خور کړی. د پلیت مخ ته به د پاک مخ نه اول ګورې، ځکه چې دا پلیت پاکول غواړي او دا پلیت پاکول دا ستا کار دی، ته به دا کې. نو چرسیان دي هلته مازدیګر بانګ زمونږ ملګري وویلو نو چرسیان ټول مانځه لره. ما ته وایي چې مولانا صاحب دا چرس څنګه شی؟ ما لکه خیال وکړو چې کوس ورته وایم چې هلکه نشه ده، حرام دي، ناجایز دي، دا چرسیان ټول ستا خلاف کېږي، خو راشه دوی سره څه حکمت عملي کوه. ما وی پرېږده د چرسو څه نه منې، تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی. فقیري بوټی دی ولانجي مال تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی او د ملنګانو شی دی. خاریان نو یو بل ته وایي چې دیکھیے نا اے مولوی ہے عالم سے بزرگ اس نے کہنے سمجھ گیا ساری حقیقت میں قربان تیرے جت تو راغل زمالا سنین سب کړه. یو جمعه تیره شوه، دوه جمعې تېرې شوې، بلې جمعې له زه منځل یم مازدیګر لاړم نو د هغې نه زیات راغلي بیا 4-5 جمعې مې دا ځان ته ښه پیر کړو او ویې چې دا ملام دی او دا زبرګم. 4-5 جمعې پس مې ورته وویل چې یاره ما یو مسله کې نښته یم او هغه مسله تاسو سره تعلق لري. ما ته ویل جي موږ پلیت مردار خلک په مسلو څه پوهېږو. ما ما مسله تاسو نه بغیر نه حل کېږي، په دې مې پوه کوي. ټول چرسیان داسې اوس ناست چې یو معشوقه ده او دوه عاشقان. معشوقان یې څه وایي، عاشقان یې دي. اوس دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دی. ځکه یو بزرګ وایي عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي. اوس پته نه لګي. ما یو معشوقه ده او د هغې دوه عاشقان. یو عاشق داسې دی چې دا معشوقه ورته اواز وکړي فلانیه نو هغه عاشق ورته وایي لبیک وسعدیک، داسې لاس په نامه ورته ودرېږي. او یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته اواز کوي فلانیه فلانیه فلانیه، دی لا ډډهواړې ورته ګنګي تاسو څه. اوس د دې معشوقې په زړه کې د مینه د کوم عاشقه زیات دی؟ ما ته وایي دا ښکاره خبره ده د هغه عاشق به زیات وي چې اواز سره ورته لاس په نامه ولاړ. مالزه دا نه وایم چې چرس کفر دی یا اسلام دی یا هره بلا چې ده، دا نه وایم. خو تاسو چرسیان د سهار ړومبی اواز چې کوم د معشوقې کېږي حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نو تاسو چرسیان چې یې لبیک وسعدیک د معشوقې په اواز نه کوئ او ورمنډه کوئ نه. د دې وجې نه منظور نظر د معشوقې په اول اواز کې تاسو نه یئ
لہذا دا یو بے غیرته غوندې نشه ده، دا پرېښوه په کار. ویل والله ټیک دی، بس ویل په دې جومات کې نن توبه ده بس. خو ویل دا د معشوقي اواز څه شی دی؟ مال حي علی الصلاح حي علی الفلاح، دا د معشوقي اواز. نو د معشوقي په اواز چې چا لبیک ونه کړ، د هغه نوم به د عاشقانو په رجسټر کې نه وي. توبه یې څه وویسته چې هغه کسان راشي چې په پېښور کې درته وښیم یو کال یې په تبلیغي جومات کې ولګولو، دومره یې ګیري دي او شپه ورځ ګرځي او د خدای مخلوق جومات ته راغونډوي. نو علم سره به عقل هم ځان کې پیدا کوی. دا چرسیان ما په دې نشو والی چې ما ورته ویل چې چرس څنګه شی دی جي په دې تو مردار منحوسو، لکه زمونږ د ملک د شیخانو چې څه دغه دی که شیخ صاحب دا نسواري کافره نسواري کافر دا جي چې دن کافره دا به څوک ټیک کړی چې مونځ نه کوي یا ښه سړی نه وي. لنډه درته پیغمبر فرمایلی دي چې هر سړی چې د ورځې 3 مونځه کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي، 4 کوي 1 نه کوي، 5 واړه پوره نه کوي، څه پکې کمی، دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. 2 مذهب دي. امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو مونځ سړی په قصد قضا کړي نو فقط کفر شي. امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې لا بل یفضي الى الكفر، یو مونځ چې په قصد قضا کړي نو کفر ته نږدې شي. یو مونځ چې قضا کړي که نه او چې ټول کال یې نه کوي، ټول عمر کې نه کوي. روایه په قبر چغې چې ټوله وایي چې دا ډېر ښه سړی او ملایکې پې امین وایي. ته د خر په قبر هم وایي چې ښه خارونو په دې ملایکې امین وایي. ویقیمون الصلاة، مونځ به کوي. قرآن وایي اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، مونځ کوئ او د مشرکانو نه مه کېږئ. معلومیږي دا چې دا نه مونځ کول مشرکانه خلقت. ومما رزقناهم ينفقون، بل صفت د ښه سړي دا دی چې ما ولا کم مال ورکړی دی د خدای په لار کې خرج کوي، جوماتونه جوړوي، مدرسې جوړوي، پلونه جوړوي، خوار غریب خیال ساتي، د بړستنې خیال ساتي، د اوړي خیال ساتي، د جنې خیال ساتي. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، بل صفت دا دی چې ایمان وي. ایمان پیژنئ امام شافعي مذهب دا دی چې ایمان تجزي قبلي. د امام صاحب مذهب دا دی چې ایمان بذات تجزي نه قبلي، بالاوصاف قبلي. الذين يؤمنون بالغيب، ایمان دیته. اسلام څه ته وایي؟ گردن نهادن من احکام الله تعالی و رسوله، د خدای د رسول حکم ته گردن ایښول دیته اسلام. ایمان دی، دا اسلام. بوډا له حد تر اوسه دا تاسو را پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاويږي او د دې علاوه د دې تکارو کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء